خیر الدین باربروسا لومړی برخه. د تاریخ پوږدو پاڼو کې نغاړه د قوي متر څنګ بیا بریا غواړه احترام کوه ګردونه یې خپل کړه د ژړاو محلونه یې خپل کړه د زړه څنګه ارمانونه یې خپل کړه پل په پل کې قدمونه یې خپل. د فکري جوړښت د ادارې ټولو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې احترامات. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله جل جلاله مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د تاریخونو په لړۍ کې د یو بل نوي تاریخ یا داستان سره را حاضر سوی یم په دې هیله چې دا خپرونه هم تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن راغلي یو د سیندونو د سلطان تاریخ له تاسو سره شریکو. د سیندونو یا سمندرونو سلطان خیر الدین باربروسا د هغه ټاپو هلک چې د سند باچا شو. قدرمنو اوریدونکو، له سریزې وهر سره تیریږو، راځو په تاریخ شروع کوو. د هغه ټاپو هلک چې د سمندر باچا شو. د مدیترانې سمندر یا بحیره روم څپو به د ماښام لخوا عجب غبرګونونه او غږونه کول. لمر ډوبېدونکی و او پر اوبو باندې زرین رڼا خپره شوې وه. د همدې سمندر په منځ کې په یوه ښکلي ټاپو ټیپسوس کې یو داسې ماشوم پیدا شو چې په راتلونکي زمانو کې د اروپا د پاچاهانو په زړو کې د هغه نوم د ویرې په توګه غږېدونکی و. دا ماشوم خیر الدین باربروسا و. د هغه اصلي نوم خضر و. هغه د 1488 زرزیز کال په شاوخوا کې پیدا شو. د هغه پلار یعقوب آغا یو ترکی سرتیری و چې خپل ځواني د عثماني امپراتورۍ په پوځ کې تېره کړې وه. له جګړو وروسته هغه په دې ټاپو کې میشت شو او دلته یې د کښتۍ جوړولو او د سوداګرۍ کار پیل کړ. د خضر مور یو ځایي میرمن وه چې د نرم زړه او مذهبي خوندیتوب خاونده وه. د کور چاپیریال ساده و، خو په ماشومانو کې له کوچنیوالي څخه د زړورتیا او د ځان د دفاع جذبه پیدا کېدله. خضر یوازې نه و، هغه 3 نور وروڼه هم و: عروج، باربروسا، اسحاق او الیاس. د 4 واړو وروڼو ماشومتوب د سمندر په غاړه تیر شو. کله به چې نور ماشومان په لوبو بوخت و، خضر به ډیری وخت پر ساحل ناست و او څپو ته به یې کتل. د هغه په سترګو کې به تل یو عجیبه ځلا وه، لکه هغه چې له سمندر څخه کوم راز زده کوي. یو ورځ د هغه پلار یعقوب آغا هغه په کښتۍ کې له ځان سره بوت او ورته وویل: زوی، سمندر یوازې اوبه نه دي، دا همت لرونکو ته لاره ورکوي او له ویرېدونکو څخه ژوند اخلي. دا خبرې د خضر په زړه کې د تل لپاره پاتې شوې. د ځوانۍ پورته په قدم ایښودو سره خضر او د هغه وروڼو په منظمه توګه د کښتۍ چلول پیل کړل. هغوی به سوداګریزې کښتۍ چلولې او بېلابېلو بندرونو ته به مالونه رسول. په هغه زمانه کې د مدیترانې یا بحیره روم سمندر یوازې د سوداګرۍ لار نه وه، بلکې له خطرونو ډک ډګر هم و. په سمندر کې سمندري غله ګرځېدل او د عیسوي سلطنتونو جنګي کښتیو به ډیر وخت مسلمان سوداګر لوټول. خضر او د هغه وروڼو ډیر ژر درک کړه چې یوازې سوداګري کول به اسانه نه وي. یوه ورځ د هغوی کښتۍ له یوې خطرناکې سیمې څخه تېرېدله. ناڅاپه په لرې اوبو کې جنګي کښتۍ ښکاره شوې. هغه د دښمن کښتۍ وې. د خضر ورور الیاس تور راویستله او د کښتۍ چلوونکو ته یې د چمتووالي امر وکړ. جګړه پیل شوه. څپې لوړېدې او تورې ځلېدې، خو دښمن ډېر ځواکمن و. په دې جګړه کې الیاس شهید شو، په داسې حال کې چې عروج باربروسا بندي کړی شو. دا پیښه د خضر په ژوند کې تر ټولو لویه صدمه وه. هغه تر ډېرو ورځو پورې چوپ پاتې شو. د هغه په سترګو کې غم هم و او غصه هم. په هماغه ورځ هغه په خپل زړه کې یو هوډ وکړ. له دې وروسته به په سمندر کې مسلمان مظلوم نه پاتې کېږي. څه موده وروسته یو حیرانوونکی خبر راغی. عروج باربروسا له بنده تښتېدلی او بیرته راغلی و. کله چې دواړه وروڼه سره یو ځای شول، په سترګو کې اوښکې وې، خو په زړونو کې اوس یو نوی عزم پیدا شوی و. هغوی پرېکړه وکړه چې یوازې سوداګر به نه پاتې کېږي، بلکې په سمندر کې به د ظلم پر وړاندې جګړه کوي. له همدې وخته څخه د هغوی ژوند بدل شو. یوا خبره می بیا وروسته په غوږو شوه، د وجود هره ټپه مې په دردو شوه. له پیړیو وروسته غږ د سقوط ستون شو، اندلس کې روپرو څه وخت بدلون شو. د بدلون وجه سبب اختلافاتو، خود سره د هر چا خپل حرکاتو. ترجمان ورته زر شکی سجبانا، د اتل په خدمتونو باندې ویاړه. د تاریخ په اوږدو پاڼو کې نغاړه. د
د سرې ژیرې لرونکي ورونه. د عروج بابروسا ژیره سره وه. اروپایي کښتۍ چلوونکو یا سلوانیانو چې به هغه ولید نو هغه ته به باربروسا یعنې د سرې ژیرې لرونکي ویل. ډیر ژر دا نوم په ټوله مدیترانه کې مشهور سو. کله به چې د دشمن کښتۍ له لرې څخه د باربروسا کښتۍ ولیدلې نو په هغوی کې به ویره خپره شوه. خضر به له خپل ورور سره په هر هڅه او ماموریت کې ملګری وو. هغه د جګړې تکتیکونه زده کول، د سمندر لارې یې پېژندلې او د یو لوی سمندري قومندان په لور روان وو. په څو کلونو کې د باربروسا ورورونو کښتۍ په مدیترانه کې مشهورې سوې. هغوی یوازې جګړه نه کوله بلکې د عیسوي سلطنتونو له زندانونو څخه په زرګونه مسلمانان بندیان هم آزادول. خلکو هغوی ته د غلو په نظر نه بلکې د ساتونکو محافظینو په نظر کتل. خو برخلیک لا د هغوی لپاره نورې لوی ازموینې او سترې صوبې فتوحات چمتو کولې. ډیر ژر هغوی د شمالي افریقا ښار الجزایر ته رسېدونکي وو. له کوم ځایه څخه چې یوه داسې کیسه پیلېدونکې وه چې هغوی به د عثماني امپراتورۍ تر ټولو لوی سمندري سپی سالارانو په ډله کې شامل کړي. او دا هم هغه سفر و چې خضر یې د تل لپاره په خیرالدین باربروسا بدلول ولاړ و. وشوي د کفارو دروغجنې ډېرې وشوي له دا ځینو تاریخونو عبرت غواړه د اتل په خدمتونو باندې ویاړه د تاریخ په اوږدو پاڼو کې نغاړه د قوي ایمان تر څنګ بیا بریا غواړه احترام کوه ګردونه یې ښه خپل کړه د ژړاو محلونه یې ښه خپل کړه د زړه څنګه ارمانونه یې ښه خپل کړه پل په پل کې قدمونه یې ښه خپل کړه د له سوداګرۍ تر جهاد سفر. د مدیترانې سمندر یا بحیره روم شین رنګه څپې د سهار په رڼا کې ځلېدې. هوا نرمه وه او تر لرې زغېدلې سمندر د یوې عظیمې کیسې د پیل احساس ورکوه. د لیسبوس ټاپو په ساحل کې یو ځوان د کښتۍ پړې په کلکه تاړه. دا ځوان خیرالدین باربروسا و چې په هغه وخت کې خلکو له د خضر په نوم پیژانده. موږ واورېدل چې خضر او د هغه ورونه سمندر ته نږدې رالوي شول. اوس هغه وخت راغلی و چې هغوی یوازې د ساحل نندارچیان پاتې نشي بلکې د سمندر مسافر شي. د هغوی پلار یعقوب آغا خپل زامنو ته زیار او ایمانداري ښودلې وه. د همدې روزنې له مخې خضر او د هغه ورونو سوداګري پیل کړه. هغوی یوه داسې قوي کښتۍ لرله چې غلې دانې، تیل، لرګي او بېلابېل توکي به یې پکې بارول او له یوه بندره به بل بندر ته تلل. په هغه زمانه کې مدیترانه د نړۍ یو له تر ټولو مصروفو سوداګریزو لارو څخه وه. دلته د عربو، ترکانو، یونانیانو او ایټالویانو د سوداګرو کښتۍ تګ راتګ کوه. خضر ډېر ژر یو تکړه کښتۍ چلوونکی شو. هغه د ستورو له لارې د لارې پېژندل زده کړل، د هوا په رخ پوهېده او د توپان غږ یې له لرې احساسوه. خو سمندر تل مهربانه نه وي. په هغه دوره کې د اروپا د عیسوي امپراتوریو ګڼ شمېر ځواکونه د مسلمانانو پر وړاندې فعال وو. د هغوی جنګي کښتۍ به ډېر وخت مسلمان سوداګر درول او لوټول به یې. کله ناکله به یې د کښتیو عمله بندیان کول او د مړو په توګه به یې پلورل. خضر او د هغه ورونه داسې ظلمونې څو ځله په خپلو سترګو ولیدل. یو ماښام کله چې د هغوی کښتۍ له یوه بندره بیرته را روانېدله هغوی په لرې سمندر کې یوه سوځېدونکې کښتۍ ولیده. کله چې ورنږدې سول معلومه شوه چې دا د مسلمانانو سوداګرو کښتۍ وه چې دښمنانو تباه کړې وه. دې منظر د خضر زړه ولړزوه. هغه خپل مشر ورور عروج ته وویل آیا موږ به تل همداسې څه ګورو؟ عروج ساه واخیسته او ځواب یې ورکړ نه خضر، یو ورځ به موږ د دې ظالمانو لاره ونیسو. دا خبرې د دواړو ورونو ترمنځ یو پټ او خاموشه لو شو. سمه ده وروسته هغوی په یوه اوږده سوداګریز سفر روان شول. له هغوی سره ډېر کښتۍ چلوونکي او یوه پیاوړې کښتۍ وه. خو کله چې د هغوی کښتۍ د سمندر له یوې تنګې لارې څخه تېرېدله ناڅاپه په افق کې جنګي کښتۍ ښکاره شوې. دا د دشمن کښتۍ وې. د کښتۍ د چلوونکو په مخونو کې ویره خپره شوه. خو عروج باربروسا سمدستي امر وکړ تورې وباسئ. جګړه پیل شوه. څپې په زوره جنګېدې او کښتۍ یو بل ته نږدې کېدې. غشي په هوا کې تویېدل او د تورو ځلا د لمر په رڼا کې لیدل کېدله. خضر د لومړي ځل لپاره په یوه رښتینې جګړه کې برخه واخیسته. هغه په زړورتیا وجنګېده خو د دښمن شمېر خورا زیات و. په همدې رقم جګړه کې د هغه ورور الیاس شهید سوی و. هغه شېبه د خضر د ژوند تر ټولو دردونکې شېبه وه. د جګړې له پای ته رسېدو وروسته دښمنانو عروج باربروسا یو ځل بیا بندي کړ. خضر په ټپي حالت کې په یو ډول ځان وژغوره خپل ټاپو ته بیرته ورسېده. په کور کې د غم ماتم و. یو ورور یې مخکې شهید سوی او بل یې بیا بندي شو. خضر څو شپې ونه شو زغملی. هغه په زړه کې همدا یوه پوښتنه ګرځېدله آیا سمندر به تل د ظالمانو وي؟ خو څو میاشتې وروسته
عروج یو ځل بیا له بنده تښتېدلی و. کله چې هغه بیرته راغی په مخ یې د سختۍ نښې او په سترګو کې عزم و. هغه خضر په غېږ کې ونیو او وویل اوس هغه وخت راغلی دی چې موږ یوازې سوداګر پاتې نشو. خضر سمدستي ځواب ورکړ زما هم همدا فکر و. په هماغه شېبه دواړو ورونو پرېکړه وکړه چې په سمندر کې د ظلم پر وړاندې ودرېږي. په څو کلونو کې د دواړو ورونو یو کوچنی سمندري ځواک بیړۍ چمتو کړ. هغوی اوس یوازې سوداګري نه کوله بلکې د هغو غوښتیو تعقب یې کاوه چې مسلمانانو ته زیان رساوه. د هغوی زړورتیا او د جګړې حکمت عملي هغوی ډېر ژر مشهور کړل. په ځانګړې توګه د عروج بابروسا د سرې ژیرې له امله اروپایي کښتۍ چلوونکو هغوی ته د بابروسا یعنې د سرې ژیرې لرونکي وایه. دا نوم ډېر ژر د ویرې په نښه بدل شو او خضر هغه په چټکۍ سره د یو لوی سمندري قومندان په لور ګامونه اخیستل. خو لا د هغوی د ژوند تر ټولو لوی فصل پیل کېدل پاتې و. ډېر ژر هغه د شمالي افریقا ښار الجزایر ته رسېدونکی و چې هلته به د ده د ژوند نوی باب پیل سي. د خپرونې پای. د جهاد کومند واخیست یو ځوان اطاعت کې و د فوق ستر کومندان. دلته فتح کامیابي راغله صاحبه د ظلمو د ژوند هستي راغله صاحبه. کومندان توصیه وکړه له ظلمو ته دښمنان مو لاندې کړي قدمو ته. تښتي لاره ځنې ورکه د حیران دي یو طرف ته یې ظلمي قهرمانان دي بلې خواته د دریاب ټول ساحلان دي راوتلې ورپسې ټول اتلان دي. کیسه ګرانه رانه بل طرف ته لاړه د اتل په خدمتونو باندې ویاړه. د تاریخ په اوږدو پاڼو کې نغاړه د قوي ایمان تر څنګ بیا بریا غواړه. احترام کوه ګردونه یې ښه ښکل کړه د ژړاو محلونه یې ښه ښکل کړه. د زړه څنګه ارمانونه یې ښه ښکل کړه پل په پل کې قدمونه یې ښه ښکل کړه. د اتل په خدمت